ستره محکمه وایي اووه کسان یې په شپږ میاشتو بند او 15 درو وهلو په جزا محکوم کړل. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ستره محکمه وایي چې 6 کسان د شرابو څښلو او پلور په جرمونو او یو کس د موټر د غصب په جرم په شپږ میاشتو بند او 15 درو وهلو په جزا محکوم شول. د سترې محکمې لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پریکړه نن د کابل ولایت ابتدایي محکمې د 3 زون د جزا دیوان رئیس قاضي حمید الله حقانی کړې ده. سرچینې لیکلي چې اسماعیل د عبدالغفار زوی په نوم یو کس د شراب پلور او څښلو په جرم چې اعتراف یې هم کړی د 15 درو وهلو، محمد ابراهیم د محمد علي زوی د شراب پلور چې اعتراف یې هم کړی د 15 درو وهلو، او قربان علي د محمد علي زوی، امین الله د سلطان علي زوی او عبدالسمد د ناظر حسین زوی د شرابو څښلو په جرم چې اعترافونه یې کړي په شپږ کاله تنفیذي بند او د 15 درو وهلو په جزا محکوم شول. سرچینې زیاته کړې چې حمید الله د عبدالقدیر زوی او عزیز الله د محمد هاشم زوی د موټر غصب په اړه د اعتراف له ورکولو وروسته په شپږ کاله تنفیذي بند او د 15 درو وهلو په جزا محکوم شول. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.